نه به څوک ویني، نه به څوک محسوسولی سي چې پلانی په څه حال کې دی او پلانی په څه حال کې. سیسو دونه سخته ورځ او دومره مشکله ورځ او دومره ستړې ورځ چې دا غسته. ورا پرون حدیث شریف د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د کافر یو غاښ دا به دومره یي لکه د احد غر. اوس احد غر خو هر چا نه یې لیدلی، دا عمر دی ته نږدې دا مخامخ غر چې کوم دی یاره ولاړ څه په فیسبوک میسبوک یا احد چې دی هغه ووایه تستې دله راځي، دا یو غاښ د چې دی هغه د جهنمي دی، دا رقم 12 غاښونه. دا د مسلم شریف حدیث دی، دا د امام ابو حنیفه و د امام شافعي صاحب د امام حسن و د امام حسین رضی الله عنهما دا هغه رقم د ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق قول نه دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول دی، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویلی دی. صحیح سلو. او هغه بل بیا د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر اسلام فرمایي صرف اور صرف دغه د جهنمی چې کومه چمړه ده، زما استاد چې کومه چمړه ده دا څو چوړایي څو ده، د الله رسول فرمایي صرف د هغه چمړې چې کومه موټایي ده، موټایي چې د پوندوالی دی هغه د 3 ورځو لار ده. 3 ورځې سړی پر هغه ولاړ شي تر یو ځایه پورې څو سفر کېږي، خدای دې وکړي د میرژې په ګام شي څو سفر کېږي. دا د جهنمي خالی د چمړې موټایي د پوندوالی دی. ولګوئ اندازه ولګوئ. نو